نو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش شره دام حیران کونو چې اول ولا مور څنګه پیدا کړه، بیا عیسی علیہ السلام بے پلار څنګه پیدا کړو، بیا مور لا الله چل څنګه وخوځو چې قوم نه بزان څنګه خلاصه. عیسی علیہ السلام ته د مور په غیږ کې یو غنټه نو تیرا چې د پیدا شوی د قوم سره د خبرو چل څنګه وخوځو. قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا، یعنی د مور په خېټه کې چې الله نبی کړ. بیا ورته دا قدرت هود چې تو وایا چې والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. زه چې د مور پیدا شوم نوم د الله د هر قسم آفتونو نه په امن کې، او په کوم ورځ چې مړ کېږم نو د هر قسم آفتونو نه په امن کې، او د قیامت په ورځ چې پاسم نو د پیغمبرانو په زمره کې به ولاړې. دا اوس صد عقل خبره نه وي. نو عرض مې داو چې دا الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن دی. بیا دغه عیسی علیہ السلام ته ګوره یو عظیم قوم ته مبعوث کیږي چې هغه ته نسوارا وایي. نن نسوارا قوم چې دی چاته چې عیسایان وایي هغه په ټوله دنیا کې اول نمبر زیات دوی دي ټوله دنیا کې. دې قوم ته عیسی علیہ السلام مبعوث کیږي، رور نشتا، خور نشتا، پلار نشتا، ایسوک نشتا، او په یوازې ځان باندې د قوم ته دعوت ورکړي چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله. وایي قوم بت پرست ہے، څنګه وایي؟ د یو سړی اتیاتیا خدایان دین کارونه پوره نه چلیږي. یو خدای د ټولي دنیا نظام څنګه چلولې شي؟ جګړه جګړه جګړه. اوس د الله دې نظام ته ګوره چې عیسی علیہ السلام 24 غنټه د الله په تحفظ 24 غنټه او د هر قسم خطراتو نه بچ ساتي. خلاصه دا چې شپږ شل کاله عیسی علیہ السلام په پیغمبري جبه د قوم ته تبلیغ وکړو. شپږ شل کاله، لیکن په شپږ شل کاله کې د خپل قوم چې ده په پیغمبري جبه را راسترانه فیصله قوم دا وکړه چې ویني سي او په کوټه کې بند کړي. د مونږ پریدي نه ویني او کوټه کې بند کو چې کوټه کې بند کړو هغه به د کوټې دننه نم ورته چغه واله چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. ظالمانو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله چې تاسو ته نجات وشي. فیصله دا وکړه چې دا خو په کوټه کې مونږ نه پریدي، مړی کوي. علاج بل نشته چې سیوا د دینه چې مړ کړي نه. ټول مشران د يهودو د قوم چې نسوارا راجم شو. بنیادی خلق بنی اسرائیل چې دي دا يهود دي، دا فرقی بیا په دوی کې دي نسوارا او فلان. جبرائیل علیہ السلام ور سره لګیدل مرکوي بل علاج نشته. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل عام د سړی په شکل کې په دې ډاله کې ولاړ دی. اسه وایما الله پاک چې څوک ساتي نو د دنیا طاقتونه ورته ولاړی او څوک یې سکول نشي، او چې الله اخلي د دنیا طاقتونه ورته ولاړی او سکندونو کې سړی لاړ. نو د طاقت مالک صرف ګره یو د خدای ذات ته بنده نه دی، بل څوک نشته چې په کوم طاقت باندې غاویر شي یا غرور. هغه صرف داغه کار دی. چاله چې څور کوي ګوره دا یاد لرئ دا یو بل ټکی وو که دولت در کوي دا امتحان دی. تاسو وایي کنه دا غریبان چې دی دوی وایي چې کم سړی خانی نوابی سرمایداری دولتمندی او پاغه د خدای لوی پیرزویا نه ده، پاغه د خدای لوی مهرباني ده. دا غریب چې دی دوی دا او دغه د خدای لوی مهرباني ده، وزیر دی خدای دې کور روان کدا مهرباني نه ده. ته پوهې چې د لوی دولت حساب به څومره حساب دنیا کې وګوره. سړی راګیر شي نو خپل حساب نشي ورکو. سړی زوی ډېر
بدعملو زناکارو شرابیو غلو ډاکو اره بلاوه پلار به منی کولو ویل به پلار ځان مستړی کوا نشم ویل خله داس چلو که چې د ورځې څومره ګناونه وکي نو د شپې مال حساب را کوا ویل بد دا ټیک ده یو درې شپې کېناستو پلار ته وی چې نن مې دومره زنا کړې ده دومره مې شراب څکلي دومره مې غلا کړې دومره مې دا کړې ده په څلورمه شپه پلار ته وی چې پلار زه خو د ورځې ډېر ګناونه کوم هره شپه تعالی د حساب در کول دا خو ګران کار دی نو دا خو زه نشم کولی پلار ورته وی چې بچیا تو نه میدانی حساب صبح و شام تو نه میدانی حساب صبح و شام پس حساب عمر چون گوئی تمام څه ورته وی وی تو نه میدانی حساب صبح و شام پس حساب عمر چون گوئی تمام بچیا د یو ورځې او د یو شپې حساب ماته نشي راکولی یو ورځې نو پس حساب عمر چون گوئی تمام د ټول عمر حساب د بیا خدای له څنګه ورکی مال د یو شپې حساب نشي راکولی نو د ټول عمر حساب د بیا خدای له څنګه ورکی نو د ډېر مال به ډېر حساب حضرت عمر ټول عمر څنګه تیر کړو امیر المؤمنین او د قجور باغ کې ناستو کمیس ته کاکای لګولا او د شام سفیر راغی هغه چې داسې ورته وکړو نو غبراو حضرت عمر ورته داسې وکړل تعال لا تخف تعال حضرت عمر شان ته چوکته نو غبراو شو سفیر نږدې نشو ورته او زمونږ بادشاہانو ته چې ورنږدې شو خو یا جړای یا خزای نو هلته به ته څه غبراو شي خیال امراغې دي هلته خو په شوق ور روانې